بعضې خلک اوس دا وایي هلکه وایي بچي له قلم په لاس کې ورکومه دا خبره غلطه ده، دا خو ستا نه ده. قلم په لاس کې ورکوم ټوپک دی اخلم. کافر سبب یې په قلم کار کولی شي. د الله د نبي نهه تورې وې نهه. اول د وصلي ایجاد دا داود علیه السلام کړی، زغره داود علیه السلام جوړه کړې. نو دا چې دا چا خبره ده خپل یې نه ده، خو مسلمان یې چې کوي نو پردی خبره ده. قلم په خپل ځای، کتاب په خپل ځای او هر شی به په خپل ځای کار کوي. قلم د ټوپک په ځای کار نه کوي. نو به هر حال اللهم انی اعوذ بک من ان اذل، خدای پاکه د کور نه وځم په لاره کې خطرې دي، الله تعالی ته مې حفاظت وکړي. او ادول، یا په لاره کې خطا شمه، څوک مې خطا کي یا الله د دې نه مې وساتي، د ګمراهۍ نه مې وساتي. نبي ګمراه کېږي نه، د الله نبي بیا هم دعا غوښتې ده. خدای پاکه د آخرې زمانې د ګمراهۍ د فتنو نه ما په امان کې وساتي. د الله نبي هم په امان غوښتې. بیا دا دور حدیث کې راځي په آخره زمانه کې به دین داسې شي لکه اسکروټه، که رخلي سیزي دي، که نه رخلي د ایمان نه خلاصي. هغه هم دا دور دی. او بیا د الله نبی فرمایي ان ازلما، وای خدای پاکه الله تعالی مالا دا طاقت نه راکړي چې زه په چا ظلم وکړم، مالا دا طاقت نه راکړي. او اظلم علیا، یا الله تعالی بل سړی په ما باندې مه ظالم کوه، زه مظلوم شم هغه ظالم شي، یا الله د دې نه مې وساتي. ظلم چې چا سره وکړه خامخا به دې په زړه کې ذخیره وي، که ما پې کړي او که ما پې نه کړي. ان اجهله، چې زه د چا سره ناپوهه کار وکړم، زه په ناپوهیانو کې حساب شم، یا الله دې نه مې وساتي. و ان یجهل علی، او که څوک په ما باندې قمقل شي، یا الله ما د دې نه وساتي. نو د الله نبي به چې کله د کور نه وتو اصول یې دا